بل منګه د افسوس اظهار کو د غم اظهار کو چې کوم شیعه آصف علوي چې دغه خلکو سره حکمرانانو سره ناس پاس او تصویرانی ملاویږي هغه ابوبکر صدیق رضی الله عنه په حق کې ګستاخی کړې ده ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته کافر ویلې ده نعوذ بالله من ظالم مونږ پر زور مذمت کو او د حکومت وقت ته مطالبه کو چې دغه ګستاخه دغه مرتد دغه لعین دغه حرامي النسل دا دی ونیول شي او فورا دغه ته سزا ورکړی شي نن کما او تا مسلمانان یو د صحابه د وجي او زما استاد ایمان د پاره د اسلام د پاره رب العالمین د صحابه ایمان معیار ګرځولې چې ته به مسلمان یا له مؤمنی الله بستا ایمان قابل قبول وي چې د صحابه د ایمان په شانه ایمان راوړي او به خبره د ابوبکر صدیق رضی الله عنه دا زمونږ عقیده ده د پیغمبرانو نه پس افضل البشر هغه ابوبکر صدیق رضی الله عنه دی د پیغمبرانو نه پس افضل البشر په ټولو انسانانو کې افضل بشر هغه ابوبکر صدیق رضی الله عنه دی د رسول الله مبارک د غار ملګری دی د رسول الله مبارک د هجرت ملګری دی او کله چې د نبوت نور ښکاره شو د ټولو نه اول په هغې باندې ایمان ابوبکر صدیق رضی الله عنه راوړی دی او د رسول الله مبارک سخر دی هغه ته کوم مقام حاصل دی او ته نن لعین مرتد حرام النسل رالګي او د هغه خلاف بکواس کوې نو دا شیعګان هغه شیعګان پاتې نه دي چې دغه خالي شیعګان وي دا ټول څه دي کافر دي دا ټول څه دي چې د هغوی دا نظریه وي او دا سوچ چې صحابه پسې رد بد وایي دا څه دي کافر دي او زمونږ حکمرانان څومره هغوی له غریلیف ورکوي سبا او بله ورځ به ستا موبایل بند وي سبا او بله ورځ به ستا ښار او مارکیټ او کاروبار بند وي ولې شیعګان روزي ماتم کوي الکه ظالمانو که دا عبادت وي دا ماتم نو چې څنګه موږ عبادت خپلو عبادتګاهونو کې دننه کوو تاسو هم دننه وکئ که نه نو دې وجې نه د ملیشیا وزیر اعظم په هغې پابندي ولګوئ که دا ماتم عبادت نو دننه خپلو عبادتګاهونو ته لاړ شي هلته رایو سړکونه او مارکیټونه او بازارونه لویه فتنه ده الله دې دا ملک پاکي شیعتوب والا د شیعګانو لویه فتنه کاروبارونه تباه و برباد جانونو ته خطره د حکومت څومره خرچه کیږي څومره خرچه د حکومت کیږي لګیا دي پولیس یو ځای ته ځغلوه او آرمي بل ځای ته ځغلوه وزیران منډې وایي ټولې محکمې هغه حرکت کې دي دا حرکتونه هسې کیږي په دې باندې په کلونو د روپۍ خرچ کیږي پولیس ولاړ دی او آرمي والا ولاړ دی او دا دي کاروبارونه دغه حال د حکومت د خزانې او دوی قلارې لګې دي او چې د مسلمانانو د سکول مسله ده نو په سکول کې کرونا ده په سکول کې او د دوی په ماتمونو او جلوسونو کې کرونا نشته فساد نشته لکه دا زمونږ حکمرانان دي او د دې سوچ خاوندان دي جماعت بندوه کرونا ده مدرسه بندوه کرونا ده سکول بندوه کرونا ده او شیعګان را خلاصوه دا بزرګان دي د زمانې هغوی ته سهولیات ورکوه که دوی حکومت سهولت نه ورکولی او چا په دې باندې څه حرکات کړي وي بل کال دی نه شو راوتلی خو هغوی دومره حفاظت کوي چې ما او تا کور کې د خپل بچي د خپل مال دومره حفاظت نه کوي لکه څومره چې حکومت دی وقت د شیعګانو حفاظت کوي او ولې به یې نه کوي ستا صدر نن شیعه دی ستا په ښو منصبونو باندې شیعګان ناست دي او د شیعګانو رویه دغه ده چې ستا پیغمبر نه معاف کوي ستا صحابي افضل البشر هغه نه معاف کوي دا رویه ده او ما تا به هغه له حفاظت ورکوو تحفظ به ورکوو زمونږ هغه ایمان چېرته لاړی هغه غیرت چېرته لاړی او پښتنواله چېرته لاړه هغه لګی ستا صحابي پسې افضل البشر پسې کنځلې کوي او کافرو ته وایي او ته لګی د هغه څه کې حفاظت کې ورځي به الله ته به مخامخ کېږي او د دغه ابوبکر رضی الله عنه سره به مخامخ کېږي وایي به زما مطالب د هغه څه عقیده او څه سوچ او تا د هغه لپاره کوم سهولت ورکولو شته دی د قیامت ورځ شته را روانه ده نو خپله لمن صفا ساتل خپله غاړه صفا ساتل موږ اوس هم د دغه شیعګانو مخالفت کوو بیا هم کوو مخکې متکابر ویله اوس یې متکابر بیا چې د هغوی دا عقیده او دا نظریه